کینوا پرو موږ په پرې کې څنګه استعمالولی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم اویس. په نننۍ ویډیو کې به ستاسو ته دا ښیم چې څنګه موږ کینوا پرو په پرې کې استعمالولی شو. ما په کینوا باندې کورس سټارټ کړی. ډېر ملګري وایي چې زموږ کوم ټمپلیټ خوښ شي هغه پیډ یې په پیسو وي. نو څنګه موږ دغه پیډ ټمپلیټ په پرې کې استعمالولی شو؟ نو په نننۍ ویډیو کې به ستاسو دا ښیم څنګه موږ په کینوا کې کوم پیډ ټمپلیټس دي په پرې کې استعمالولی شو. ₹1 خرچه به هم نه راځي، ₹1 به هم نه لګي. او که ستاسو کینوا نه کینوا زده کول غواړئ نو پهلنۍ 2 ویډیو وګورئ. نو زه لیپټاپ سکرین طرف ته د دې نه مخکې چې تاسو دا چینل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ. د ټول اول خو به تاسو لاړ شئ یو ویب سایټ ته. د ویب سایټ نوم دی بینګو ټینګو. تاسو ته پر سکرین هم ښکاري. د ویب سایټ ته چې کله تاسو راشئ لاندې سکرول کوئ، را به شئ لاندې سکرول به کوئ. دلته لیکلی دی کینوا. دلته لیکلی هاو ټو یوز کینوا. دا کینوا لیکلی دا اصل کې کینوا دی چې چېرته کینوا والا پې ریپورټ ونه کړي. نو دې لپاره دی دا کې ایم لیکلی دی اوس زړ لیکلی کړي کینوا لیکلی خو دا اصل کې دی کینوا ځکه دا یو کریک دی دا یو هیک دی که نه دا یو انلیګل طریقه را دی کینوا لیکلی هاو ټو یوز کینوا. نو موږ به څه وکړو په دې باندې به کلیک کړو. که ایډز درته راله ایډز کلوز کړئ. ها په دې هم کلیک کړو په کینوا باندې. اوس موږ څه وکړو لاندې به سکرول کړو بیخي به اخره یخ ته راشو. تاسو دا ویډیو کمپلیټ وګورئ څه ځای درنه پکې میس نشي. دلته به راشو اخر یخ ته به راشو. دلته به لیکلی دې ځای ته به راشئ پری ګایډ. دلته لیکلی یو کین ډاونلوډ د فایل اینډ دلته تاسو ته ښکاري دا تقریبا 1 منټ به تاسو دلته انتظار کوئ. دا 20 سیکنډ ته راورسېدو 18 سیکنډ 17 سیکنډ دا به 0 ته راورسي. تاسو به څه کوئ دې ته به صبر کوئ. دا 1 سیکنډ 0 سیکنډ دا وشو. دلته به تاسو بیا د ریډ مور دا بټن راوړي په دې باندې به کلیک کوئ. په دې چې کله کلیک کوئ تاسو به یو نوی ټیب کولاو شي. په بلاګر کې ویب سایټ څه شي تاسو به دا کولاو شي. په نوی ټیب کې یو بل ویب سایټ کولاو شي. کله چې تاسو یو بل ویب سایټ کولاو شي دلته لیکلی ګیټ سټارټډ په دې باندې کلیک کوئ. په دې چې کله کلیک کوئ یو بل نوی ټیب به درته کولاو شي. په نوی ټیب کې تاسو کینوا کولاو شي. تاسو دا کولاو شو. اوس تاسو چې دلته کم پیډ ټمپلیټ سي تاسو یې په پرې کې استعمالولی شئ په دې کینوا کې. اوس مثال کې زه پکې یو پیډ تمنیل دی پکې زه په پرې کې استعمالوم. ښه څنګه مې استعمالوم ذرا دلته تاسو ګورئ دا ټول ټمپلیټ دي. پرې کې چې اوس کم پیډ دی په پیسو دی نه دا پیډ دی دلته یې نه پرو دا پیډ دی. یا دا شانتې نور پیډ کوم ښکلي دا به کوم پیډ دی دا به اوس موږ څه کوو دا به پرې کې استعمالوو. زه پکې یو ښکلی ټمپلیټ ګورم چې پیډ وي. اوس دا ټمپلیټ پیډ دی دا به اوس موږ په پرې کې استعمالولی شو. ډایرکټ پې کلیک کوئ کلیک هم کوپي کولاو به شي ته کسټمایز دس ټمپلیټ خیر دی که پرو دی بری ورته پرو لیکلی دی بری ورته پرو لیکلی دی خو کسټمایز دس ټمپلیټ په دې باندې کلیک کوئ او کسټمایز کولی شئ ځان له او دا اوس تاسو کسټمایز کولی شئ. دا شانتې موږ پیډ ټمپلیټ چې کوم په کینوا کې کوم پیډ ټمپلیټس دي دا موږ په فری کې استعمالولی شو. دا شانتې نور انفارمیټیو ویډیوز لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ویډیو شیر کړئ چې د هر چا پکې پیدا وشي. الله حافظ.